د شمشاد نړیوال ټلویزیون مینوالو زه یم نزار یوسفزی په یو ځانګړې خپرونه کې هم درته هرکلی کوم. څنګه چې تاسو ته پته را نن په دوبۍ کې د عجیز غریب ګل په ځای کې په الحباب کې د عوامي نشتل ګوند یو مشر ښاغلي ایمل ولی خان په درنوي کې دلته کې د یو غونډې بندوبست او تابع شوی وه چې پکې د موسیقۍ د ټنګ ټکور ډوډۍ خلکو ته ورکړه او د پښتنو د ځینې تنظیمونو مشران او د عوامي نشتل ګوند مشران راغلي وو هغوی پکې خپلې ویناګانې وکړې. د عوامي نشتل ګوند د پښتونخوا یو مشر ښاغلی ایمل ولی خان چې د اسپندر ولی خان زوی دی او د ولی خان بابا نوسی دی او د باچا خان بابا کړوسی دی هغه هم دغه غونډې ته راغلی او خپله وینا یې وکړه. موږ غواړو چې تاسو لپاره هغه سره یو څو خبرې وکړو. نو راځئ موږ سره چې د ښاغلي ایمل ولی خان د هغه سوچ د هغه فکر او د هغه ذهن معلوم کړو. د هغه نه څه پوښتنې لرو راځئ چې هغه پوښتنې ترې وکړو. د شمشاد نړیوال ټلویزیون مینوالو زه یم نزار یوسفزی او ګران مشر ګران ملګری ایمل ولی خان څوک چې د اسپندیار ولی خان صاحب زوی دی او د ولی خان بابا نوسی دی او د باچا خان بابا کړوسی دی دوبۍ ته راغلی او حاجي غریب ګل صاحب نن د ده په درناوي کې د یو غونډې تابع کړې وه چې د عوامي نشنل پارټۍ او په یو کې میش پښتنو پکې په ډېر لوی تعداد ګډون وکړو. دا زموږ لپاره ډېره د ویاړ خبره ده چې ښاغلی ایمل ولی خان صاحب دا ساعت موږ سره موجود دی. د هغه نه څه پوښتنې لرو. راځئ چې هغه سره ستړي مه شئ. په خیر راغلی. ډېره مهرباني لامل شي. ایمل خان څنګه راغلی وی دوبۍ ته؟ زه هسې خپل څه ذاتي چکر باندې راغلی وم او واړو سره راغلی وم او دلته خبر شوم چې دا ملګري راسې غونډې مونډې کوي نو بله هغه یو غونډې راغلی وم. حاجي صاحب را سره هلته میلاو شو نو ما ته یې ویې چې راځئ به ضرور. نو ډېر خوشحاله شوم چې دلته رالم خپلو پښتنو کې ترمنځه کېناستم. تاسو چې کوم بابا زموږ د ټولو پښتنو چې بابا باچا خان بابا ولی خان بابا ستاسو پلار اسپندیار خان خپل ټول ژوند ځواني د دې پښتون قومي تحریک نه ځار کړه. اوس د خلکو د پښتنو تاسو ته سترګې دي. ستاسو د هغوی په سیاست کې به څه بدلون راځي؟ د نوې دور نوې سیاست به انشاءالله کوشش به کوم چې لارې مې هماغی سوچ مې هماغی فکر مې هماغی او ټیکنالوجیز نوي طریقې نوي. نور زمونږ په سیاست کې تبدیلي ځکه نشي راستی چې هغوی هم د پښتون خدمت کوو زه به هم د پښتون خدمت کوم. هغوی هم د پښتون د بقا جنګ کوو زه به هم د پښتون د بقا جنګ کوم. هغوی هم د پښتون د ترقۍ او د سوکالۍ او د خوشحالۍ جنګ کوو زه به هم انشاءالله د پښتون د ترقۍ د آبادۍ او د سوکالۍ جنګ کوم. او هغوی کیدای شي په هغه وخت کې د ځوانۍ وقف کولو هغه طریقې وي جیل زما دور کې جیل نشته هغه شان سیاسي قیدونه نشته جلاوطنۍ نشته خو زه هم ښه ځوان یم او پښتنو خدمت کوم او خپل ځواني مې وقف کړې ده او انشاءالله کوشش مې دا دی امید مې دا دی او سوچ مې دا دی چې جمدیم نو د پښتنو خدمت به کوم او د پښتنو په لاره به انشاءالله جنګېږم انشاءالله. تاسو پروت دي لږ خبرې نه کوئ که نه خدای ته وګورئ. ایمل ولی خان صاحب تیر وخت کې چې موږ ګورو د عوامي نشتل ګوند او د زلمي کل د پښتنو دا د 15 کالونو وار یا د 20 کالونو واخلي د 40 کالو یا 15 کالو پورې چې کوم زلمي دي سره د عوامي نشتل پارټۍ رابطه نه وه. موږ چې دا ګورو په زلمي کل کې د پښتو او پښتونولۍ هغه پیغام په هغه شکل کې خور نشي چې په کوم شکل کې نو دغه زلمي چې کوم دی دا د پښتنو د راتلونکي کل چې کوم دی دوی به څنګه تاسو دې فکر ته او دې ذهن ته تیاروئ په دې هم څه سوچ او څه فکر کړی دی؟ بالکل زما به مکمل سوچ او فکر دی او الحمدلله زه به دا ووایم چې دا 2 کاله زما وشو چې زه کلي کې لګیم خپل هلې ځلې کوم. کافی زلمی واپس خپل لارې ته رالل کافی زلمیان را واپس شو او زلمیان چې تلي نو زما په خیال یو خلا جوړه وه خلا د حالاتو د وجې جوړه وه چې موږ یې د دې خلکو نه لرې ساتلو. نن الحمدلله موږ واپس هغې خلکو کې یو ځای یو نږدې یو. دا تش زما د پلار نیکه لار نه ده د هر زلمي د پلار او د نیکه لار چې ځان ته پښتون وایي نو هغې لار د قام پرستۍ ده. زه په خپله ځم هر ځای ته انشاءالله زلمو سره حاضرۍ کوم د زلمو په سوچ او د زلمو په فکر کې سیاسي عمل وړاندې بوزم او کوشش مې همدا ده چې زلمي ځان سره واپس راولم. زما امید ده انشاءالله چې زما دا لاره روانې انشاءالله زلمي به ما پسې راپاځي چې د ولی خان او د باچا خان په کور کې یو زلمی بار روزي نو د ولی خان بابا او د باچا خان بابا د ملګرو زلمي به م انشاءالله بار روزي. زما په هغې زلمو م اعتماد دی او انشاءالله واپس به متفق کیږو او په یو پلیټفارم به راځو او دا نور خلک چې د زلمو دعوې کوي عمده زلمی به ورله انشاءالله د هغې دعوو ګزار ورکوي. د عوامي نشتل پارټۍ چې په تېر بلدیاتي الیکشن کې څه وکړل یا څه کومه کارکردګي وه یا د ولس مخې ته کومه کارکردګي راغله تر دې نه مطمئن یې؟ څه حده پورې او څه حده پورې نه چې د کوم ځای نه راوچت شو او دې ځای ته راورسېدو نو او یو ښکلی مقام دی خو دا زموږ اخري مقام نه دی. زموږ سوچ دا دی چې انشاءالله د دې نه ډېر بره لاړ شو د دې نه ډېر بره لاړ شو او کوشش به دا کوو
چې نور مخکې ته لاړ شو. نو که وګورو نو مطمئنه ته څه طریقې پورې یم چې او د هغې ځای نه لږ راوچت شو. خو دا لږ راوچتېدل زموږ مقصد نه دی، زموږ مقصد نور هم اوچتېدل دي. هغه شان مطمئنه ته نه مې انشاءالله نور کوشش په پکې کول غواړي. دا د دنیا کامونه چې موږ ګورو نور ملکونو کې وګورو یا په پاکستان کې دننه خلک د سوشل میډیا د سماجي اړیکو رقم ویب سایټونه چې دي دا په دې زلمي کول کې د خپل پیغام خورولو د خپل خبرې خورولو یو لوی ذریعہ ګڼي. عوامي نیشنل پارټي په دې سلسله کې لکه کمزورې ده. که ستاسو ځینې کارکنان یا ځینې ستاسو غړي کار کوي هغوی په خپل انفرادي شکل کې کار کوي، تاسو دې طرف ته پام کړی دی؟ او بالکل موږ دې وخت کې اوس دا تېر 2 کاله چې زموږ دا نوی تنظیم جوړ شوی دی او موږ لګیا یو باچا خان مرکز کې موږ یو انفارمیشن سیل جوړ کړی دی کوم کې چې باقاعده ټیمز ناست دي، هغه زموږ ویب سایټ ته ناست دي، زموږ فیسبوک ته ناست دي، ټویټر ته ناست دي او هر څه دپاره بیل بیل ټیمز دي. بالکل پرې لګیا یو. بیا دې سره سره موږ چې کوم د NYO دا کوم تنظیمونه جوړ کړي دي نو هغې ته هم زموږ باقاعده دا هدایات دي او د هغې نه موږ مطمئنه یو. او اول د نن 2 کاله مخکې هر چا دا ویلي شو چې ANP په سوشل میډیا دونه ښه نه ده. نن هغه وخت نه دی. نن کو په سوشل میډیا د نور خلکو کسان تیار ناست دي نو زما ملګري مرسته ته بالکل تیار ناست دي. نن په هغې کې موږ را مخکې شوي یو. بالکل نوې دور سره څنګه چې ما مخکې وویل نوې دور سره د نوې ټیکنالوجیز استعمال سره به خپل سیاست مخ په وړاندې بوځو. کوشش به کوو چې د دې نه هم نور هم ښه کوو انشاءالله. ایمل خان دا راته ووایي چې باچا خان بابا ولی خان بابا دا ناره یسته ستاسو پلار اسفندیار خان به هم دا ناره یسته چې لر او بر یو افغان او پښتانه چې کوم دي نو دا پولي یو خوا بل خوا چې دی یو دي. ته په دې ناره یقین ساتي او د خپل ستر سیاست بنیاد هم دا کړی؟ ایمان مې په اسلام راوړی دی او بیا مې دا ناره ده د دې لر او بر یو چې لر او بر او یو افغان. بالکل چې په کوم ځای کې د پښتنو خاوره ده د دې تقسیم پکار نه دی چې موږ ومنو. د اوس دا ډېره بیا داسې خبرې راځي چې لا فلحال ډېر ښکاره نه شو کولی چې کله راته موقع میلو شي ډېر څه به هغې پورې ځان سره وساتم. خو انشاءالله تاسو به وینئ چې په کومه ورځ موقع میلاویږي زما ورځي نو په هغه ورځ به خپل قوم ته زه خپل جواب ورکوم. خو زما په خوب کې دا خوب دی چې لر او بر یو افغان. او ایمل خان دا راته ووایه په اخر کې چې دا لر او بر یو افغان په دې تیر وخت کې تاسو ولیدل چې په دې سماجي ویب سایټونو باندې یا پر ټویټر باندې په فیسبوک باندې ځینې خلک لګیا دي د اخوا او د دې خوا پښتنو په منځ کې کرکه او نفرت چې دا خوري. نو ته څه ګڼې چې دا کم خلک دي او دغه خلکو ته څه پیغام ورکوي؟ دا ټول زما په خیال هغه خلک دي کوم چې دا نه غواړي چې پښتانه دی یو شي. پښتون یو قوت دی. هټلر بیان ورکړو چې په پښتون په دنیا باندې 2 قوم دي چې دا راج کولی شي. هغه 2 قومو کې یو جرمن ځکه چې هغه بذات خود جرمنو او دویم پښتون یاد کړی نو زما یقین دی چې پښتون بدونه تکړه قوم ډېر قوتونه داسې دي چې هغې دا نه غواړي چې پښتانه د یو ځای شي د یو چترۍ لاندې دي شي. او کو دغه شوم نو زه دا ګڼم چې پښتانه په دې دنیا راج هم کولی شي. دا ټول هغه خلک دي کوم چې موږ کې تقسیم راولي، موږ کې درار راولي او د پښتنو پرمختګ نه غواړي. د دې سلسلې دپاره به زه انشاءالله باقاعده افغانستان ته هم ځم. افغانستان کې به هم پښتنو سره ملاویږم. کوشش به کوم چې خپلې هلې ځلې هغه اړخ ته هم پښتنو سره هماغه شان وکړم او دا ناره واپس راجمدی کړو چې لر او بر یو افغان. که چېرې تاسو څخه په لنډو ټکو راته وایي که واک د خدای په لاس کې درکړه هغه کوم څیزونه چې اول به یې کوې په دویم او درېیم نمبر کې به نشم ویلی. په اړه کې مې ډېر څه دي خو لا نشم ویلی، لا موقع نه ده. خو زما په سوچ او په فکر کې آزاد پښتونستان ډېر مخکې دی. مننه الله دې وکړي چې ته په خپلو کارونو کې دې الله بریالی کړي او د پښتنو د خاورې او د وطن هغه ښېګړې وکړي او د باچا خان بابا د ولی خان بابا او د خپل پلار اسفندیار خان هغه ارمانونه سرته ورسوي. په اخر کې د شمشاد نړیوال ټلویزیون په شیشه باندې که په ټوله نړۍ کې پښتنو ته او د دنیا ټول انسانیت ته څه پیغام لري؟ زه پښتنو ته بالکل دا ویل غواړم چې خپله قوم پرستي، خپله پښتو زموږ رسم رواج طور طریقې دې بالکل مضبوط وساتو او هر هغه عناصر کم چې د پښتون قام د پښتنې خاورې خلاف دي چې هغې دپاره د ټول یو ځای شو، یو موټی شو، کو د هرې نظریې، د هر سوچ او د هر فکر پښتون دی. پکار ده چې موږ د یو ځای شو د خپل قام د خپلو بچو د مستقبل او د خپل خاورې د بقا دپاره په یو قدم شانه بشانه لګیا یو او د هغې خلکو مخالف د ټول کار کوو. ډېره مننه مو کوم. ډېره مهرباني ستاسو جي. مهرباني.